السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ استئ. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. نن زموږ نوې ویډیو د واتساپ په باره کې ده چې واتساپ څنګه جوړیږي. مهرباني وکړئ که چا زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول ور به تاسې راسئ پلی سټور ته. پلی سټور ته به راسئ تاسې. دلته زه ورته لیکم واټساپ. له دغه جا به تاسې واټساپ را ډاونلوډ کړئ. دلته به زه ورته ولیکم واټساپ. څنګه چې مې تاسې دلته واټساپ ورته ولیکئ دا به اوکې کړئ. دلته به تاسې راسئ دا واټساپ ته. دا واټساپ را ډاونلوډ کړئ. دا چې کله تاسې را ډاونلوډ کړو دا واټساپ، زه ځم موبایل سکرین ته ما مخکې ډاونلوډ کړی ده. دا در ما سره تاسې به را ډاونلوډ کړئ. دلته به واټساپ خلاص کړئ. واټساپ مو خلاص کړو. دلته تایید لیکلی تاسې به دا تایید ووږئ. تایید چې مې کله ووږل اول ور به تاسې راسئ دا پورته. دا پورته دلته ملک انتخابیږي. تاسې په کوم ملک اوسئ، چیرته یاستئ، په کوم ملک یاستئ. اول ور به تاسې راسئ دلته به ملک ورته انتخاب کړئ. ما دا مخکې ملک انتخاب کړی دا ملک مو ورته انتخاب کړو. اوس به دلته کته تاسې راسئ موبایل شمیره به ورکړئ. موبایل شمیره چې به تاسې دلته ورکړئ دا به هغه شمیره تاسې ورکوئ دلته چې تاسې ته دې موبایل ته میسیج راځي دې سیم کارت ته. دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې مې کله اوکې کړلي ځان به صبر ورته وکړئ. د مو نیټ ډېر ضعیفه ده. دلته به لږ صبر ورته وکړو چې دا موږ ته خلاص شي. لږ شیبه صبر به ورته وکړو چې دا موږ ته خلاص شي. دا چې کله موږ ته خلاص شي دلته به موږ قبول کړو. دا قبول به پرې وکړو. دلته به موږ ته شپږ عدده کوډ راشي. دلته چې کله موږ ته شپږ عدده کوډ راغی هغه به دلته اوکې کړو. دلته ما ته میسیج راغی دلته واټساپ ته سیم کارت ته میسیج راغی خپله اوکې شو. دا تایید حساب دا تایید شو. دلته به تاسې راسئ دا به مجاز کوئ. دا به مثال ګیلري ته به ولاړ شئ. تاسې کله ګیلري ته ولاړاستئ دلته چې تاسې هر عکس ورکوئ تاسې به هغه عکس ورکوئ. زه دلته خپل عکس ورکوم. بیا به تاسې راسئ دلته دا نوم چې ده دلته به نوم ولیکئ. تاسې په هر نامه جوړوئ په هغه نامه به یې جوړ کړئ. زه دلته په خپل نامه جوړوم حبیب الله. بیا به دا کته نیکس کړئ. داسې مې کله وګورئ ځنډ به صبر ورته وکړئ تر څو دا واټساپ جوړ شي. دا واټساپ زموږ جوړ شو. صحیح ده. دا واټساپ جوړ شو. واټساپ دا مخکې ما جوړ کړی و. دا واټساپ بیا ما نه و فعاله کړی. ډېر وخت بعد ما فعاله کړو. اوس دا واټساپ ما مخکینی جوړ کړی و. دا یو څو ګروپان هم پکې و. اوس دا واټساپ بیرته فعاله شو. مهرباني وکړئ که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. په لایک باندې تاسې هېڅ هم نه کمیږي. والسلام.